السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د سمین میډیا یوټیوب چینل لیدونکو په خیر راسئ په دې هیله چې جوړ روغ ویاست ژوند چارې به په خیر در باندې کیږي قدرمنو لیدونکو کندهار ښار د پراختیا او د پرمختګ په لور باندې خپرونه ده چې تاسو ته چمتو کړې ده نن به د کندهار ښار احمدشاهي جاده چې سیده وځي تر ډنډ چوکه پورې دا به راسره وګورئ د خیره سره په خپرونه کې یوازې زه نه یم یوادمل صاحب هم راسره دی یوادمل صاحب په خیر راست بالکل مننه سمین صاحب نو د کندهار نوې بڼه به درنو لیدونکو ته ښکاره کړو دا چې ماسټر پلان په ټوله کندهار کې په ځینو ساحو کې پلي کېږي او ډېر د خوشخبري ځای دی او په خاص ډول بیا دغه مشاهي جاده چې تاسو یادونه وکړه د چوک مدد څخه د چوڼي نوی سړک دا چې پراخېږي او د چوک مدد څخه دغه سړک مستقیما وځي و ډنډ چوک ته نو دا به ډېره پراخه او لویه جاده وي نو دوستانو تاسو هم تر پایه راسره ملتیا وکړئ او د کندهار دغه نوې بڼه راسره ننداره کړئ ستړي کېږي خو به نه ماته په پښو ځه مقصد یا لا خوند به وکړي په داسې نمرتیکه لاره سنه د رخشې لاره سنه د موټر لاره سنه په پښو ځو در اسانه پورې ګورو چې څنګه کار شروع دی موسم دی دا ښار هم دوستان ته ښکاره کړو چې په ښار کې دغسې حالت دی دا چوک مدد دی نو دا د ښار منځ دی چوک مدد او یوادمل صاحب کار د کومه ځای څخه شروع کېږي د دغه ځای څخه راځه چې ما ته پسې ور واوړو دلته خو دا د اوس لاسې مخدار مشلولی دي چې وایي مه راځي خو موږ داسې به داسې پښه پر ور واړو دا د موټرانو لپاره مشلولی دي زموږ لپاره نه دي قدرمنو لیدونکو دغه جاده عمومي دغه سیده وځي هغو د ډنډ چوک د غرو خواته دا د هغو نه پراخوالي سره لکه د څنګه چې د چوک مدد څخه تر عیدګاه دروازې پورې سړک دی دا په همدغه پراخوالي سره دغه سیده پراخېږي کارونه یې دا چې شروع دي نو یوادمل صاحب ته څه نظر لرې په دې اړه باندې دا ښه کار شوی دی یا څنګه کار شوی دا چې کندهار ښار سمین صاحب په دې نږدو کې بیروبار بیخي زیات شوی دی رش زیات شوی دی د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده نو د ماسټر پلان پلي کول او دغسې د عمومي سړکونو په ښار کې دغسې آبادي او دغسې د پراختیا کارونه دا د ښار د ګڼه ګوڼې د مخنیوي لپاره یو ښه حل لاره ده فرصت دی بالکل د پلي حکومت څخه مننه چې دغسې کارو ته یې مخه کړې ده او د ماسټر پلان د پلي کولو ته په اصلاح نستوڼي رانغښتي دي راځه یوادمل صاحب چې میده میده روان سو څنګه خوند بالکل د هیوادوالو نظرونه به هم انشاءالله واخلو چې هیوادوال د دغه سړک او د دغه ماسټر پلان په پلي کېدو څونه خوشحاله دي او کومې اسانتیاوې به دوی ته ولري دا به خپله د خلکو څخه هم واورو او په ضمن کې که چیرې یو انجینر په مخه راغلی هغه څخه به هم پوښتنه کوو خواته هغه د شاولان هغه شیان شروع دي کار شروع دي نو تاسې لیدونکو راسره اوسئ موږ به دا سړک تر پایه پورې ولاړ شو چې څه کیسې یوادمل صاحب دې خواته چې شوه دا هلته مسلمانیان دي په یاد دي څه حال به وروره جانه لږه درګه به مخکینی تصویر یې ستا بیا هغه مخکینی تصویر هم هیوادوال ته ښکاره کړې او اوسنی تصویر هم دا دلته مسلمانیانې وې کیسه به وروره جانه یوادمل صاحب څه خاطره لرې د دغه سړک څه وخت ټکر پر کړي یو بل چا چې پر سوي خاطره خو نو دغه خاطره ده سمین صاحب کله چې به موږ تاسې پر دا کوچني سړک باندې را روان یو بیروبار و رش پر یوه کوچني سړک باندې به دوه طرفه خلک راتلله آفرین نو واقعا هم دا ستونزمنه یې نه ستونزې مشکلات یې هغه د انتظار و دغه سره به څوک زما خو نو د مکتب لاره دغه ووینې دغه مخامخ لاره چې و دا زما د مکتب لاره و دلته به زه مکتب ته تلم دغه د ګاډیانو سړک لاره ده نو د ګاډیانو سړک دغه رقم شوی دی یوادمل صاحب هغه بل هم دغه دلته هغه یوه دانه غټه خده چې په یاد یوادمل صاحب هغه جګه غټه خده چې وه که ستا په یاد وه هغه چې په یاده په ګره کندهار ښار کې غټه خده وه او اوس یې پر هغو کوچني باندې ودرول نو ته یو خاطره دوستانو ته ووایه دغه نو داسې خاص خاطره مې نه ده په یاد نه ده په یاد هېڅ یې نه دی په یاد شی را په یاد شو بیا به یې ووایو پر لارې به ووایه پر لارې به یې ووایو زه به دا ټلیفون جواب کړم دوستان دې راسره اوسي تر کومه ځایه را ورسېدل یوادمل صاحب بله د هغې د سړک ما تقریبا یو سل مغولې د چوک مدد زه خو بیا اوس لا ستړی شوم تر اوس هغه جوړی وي چوک مدد هغه دی د دغه ځای څخه معلومېږي ما او تا بیا دا یو سر لا روان یو عجبه ښه موسم هم دی هوا هم ښه خوند کوي و په دغسې موسم کې قدم وهل نو بیا نه دا دي یوادمل صاحب ګرانو لیدونکو دوکانونه دا دي پر جوړېدو دي د بغلو ده ځینې چې راغلي دي هغه ځینې بېرته کار پر شروع دی ځینې به بیا وروسته کار پر شروع سي نو دغه سړک دغسې چېرې پسې وځي یوادمل صاحب تر کومه ځایه تللی دي زه خو نه یم تللی مخکې ما یادونه وکړه دا خو د فرقې په ساحه کې ننوځي مخکې فرقه وه دغه
ښه د دغه ځای څخه چې وتې سو د فرقې ساحې ته هم رانږدې کېږو. دا په فرقه کې اوس داسې وتلی دي؟ دا په فرقه کې وتلی دي دغسې د چینایي شفخانې شاته یا میرویس سبزوي روغتون چې ورته وایي ښه دغه شاته ده. هغه غر وینې پخوا د جز څخه نه معلومېدي اوس معلومېږي ودمل صاحب و مخکې نه ښه داسې وه چې د چینایي شفخانې شاته وتی اوس د پر دغه غره باندې دغه ټانکۍ چې پرته ده ډېر مشهوره ځای دی. هلته یو دانه ټانک هم پروت دی. ټانک پروت دی؟ او په ضمن کې د اوبو ذخیره هم د دغه مخامخ دا دي ګوره د جې خوله ولې خرابه سوې ده دا ولې داسې سوې دي ودمل صاحب؟ دا به خراب سوي د کار په جریان کې ښه څونه زنګ یې کړي خوله یې خوازه نیولې دلته پرته ده نو اوس څه پکې نو پر هغه غره باندې پورته کېږي او ساعت هم کار شروع مخکې چې نن ولې نه دی شروع پر غره پر سر کار شروع و دا یو څه ورته دا سړک ته برابروي او عجبه ښه سیده لاره شوله بس د لنډ به سړی ډانګ چوک ته وځي بلکل و پر دغه غره باندې داسې تېرېږي بیا داسې د ډنډ چوک ساحې ته برابریږي. ولته مو غدي کار شروع دی هغه انتنان وغه شان دغه څونه کښین کښین معلومېدلی وه مل صاحب اوس څونه غټ سوي دي غټ سوي نه دي دا خو غټ وه موږ ته کښین معلومېده چې لوړ وه نو دا قدرمنو لیدونکو دا کورونه و دوکانونه و دا ټوله ځایونه دا په دې کې تخریب سوي دي او بیا به د خیره سره ښایسته سړک پکښې جوړېږي دا وینې د فرقې طرف دی چې ځایونه و شیان پکښې دغه سوي دي او دا نو بالا نو سمین صاحب دغه د فرقې ساحه وه ښه د فرقې مکمله سړک ته صافه یادي ده چې او دغه سړک یې په دغه طرف کې و په دغه طرف کې سړک دا طرف کې سړک و هغه طرف کې د فرقې دیوال هغه زوړه پخوانی خوړین دیوال چې و که ستا په مکمل مې لیدلی د فرقې دغه دیوال یې نړول سوی دي ځینې کورونه راځي معلومېږي بلکل ښه دوستانو ته دغه کورونه وښکاره کړه راځه چې داسې واړو دغه ټول هغه د فرقې مکمله د فرقې دغه وکړي اصلاح دیوال و ښار ولا اوس هم ډېر کار ته نور اړتیا لري چې وسي انشاءالله قدر دي اخته دي دلته با سړک داسې ګولایي درلوده لکه که ستا په یاد وي ودمن صاحب د دغه ګدامه سر پر بغل باندې داسې بلا ګولایي سړک درلودله میرزا احمد خان کلاچۍ ته هغه لاره تللې وه او دا بله مخامخ لاره خو نو نه وه بره او اوس دا د ښه سیده لاره یې جوړه کړله نو ډېر ځایونه ولا تخریب سوي زه نه وم راغلی چې دا نړېدلي وه نړېدلي دي او داسې خلک هم پکښې موجود وو بیچارهګان چې نوي کورونه یې له منځه نوي نو خو هغه چې په بدل کې بیرته وایي ښه پیسې ورکړي دي ښه ځایونه یې ورکړي دي بیرته ونو هغه د مځکې پیسې ورکوي هغه ونه لاک پیسې ورکوي بیرته بس بلا چې هغه پیسې ورکړي وروره بلا خیر خیرت یې بیرته به نوي ځایونه جوړ کړي قسم دا نو د ښار مابین زور غواړي او سړي کور ونړوي د ښار په منځ کې دا خو نو زموږ خدمت کې چې ګټه عامو خلکو ته ټول ته رسېږي بلکل نو دوی دې هم یو څه لږ ځان ته تسلي ورکړي تسلي ورکړي عامه خدمت او دغه نفر ولې په سپینه ورځ بتۍ لګولې ده ځینې لګېدلې ده ښه ما سترګې پرې خرابې کړې څونه تېزه ده نو دا در دغه ځایه پرې وینې دا کورونه وه بیا طرف ته وګوره څونه ډېرې خرابۍ سوي دي دغه دی دلته هغه کاچوغه ده که چیشته کرینګ والا اخته دي ته راځه سم سړی در پیدا کوم بره د خلکو سره مرکه در کوم یو ادمل صاحب که ستړی کېدل یې مه ځه غږ کوه زه هم در په شا کېږم زه اوس لا ستړی دا یو څه وخت کېږي واکینګ کوم قدم وم قدم کوې اوس دغه دی سمین صاحب کار ته رانږدې شو ښه ته راځه چې ورسو د خیره سره باره به د خلکو څه پوښتنه وکړو چې څنګه کار دی څونه سوی دی دا هغه د سړک ګولایي ده لکه چې زه چې وم اوه دا دی اوس هم دلته کار شروع دی ښه خوندور اخته دی راځه د ده سره دا دی لیدونکو دا غټې غټې خښتې چې راپورته کوي اوس یې پر سر راشوانه کړي ښه په دراس کې کار شروع دی چیرې وړې اوس یې د یوه پر سر راشوانه کړي دا هغه ځنځیرې لوډر دی که کرینګ دی ما یې نه مو ملاحظه دی ماشاءالله ښه خوندور کار شو دی وادمل صاحب دو خښته په څو کسانو پورته کولی شي او دا ټکنالوژي برکت یې وه ګوره اوس بله پسې راپورته کوي ته څنګه یې ګرانه ښه یې کور مور خو به هم نه وي پکښې تللي ښه دلته کار کوې چیش کوې بوټي وشان بوټي وشان وړې
څنګه به د سړک خوشحاله چې وځي ښه زه شکر رښتیا په خوشحاله یم یو ادمان صاحب دغه مخامخ سړک چیرې تللی دی او دا اوس دا نو اوس سمین صاحب دا د چوړۍ سړک و دا است چې مدد چې رالو و دا مکمله د چوړۍ سړک دی دغه مخامخ چوڼۍ سړک تللی و دا د فرقې دروازه د چوړۍ د طرف ته خاصه ښه اوس مې په یاد شو دا د فرقې دروازې بغل ته دغه سړک دننه په فرقې کې داسې وتلی سیده وتلی دی هغه دی د غره خواته وتلی خانې ښار راځي بیا هغه ټانکۍ چې ده د غره بغل ته داسې تېرېږي بیا داسې پر راګرځي ډنډ چوک ته وځي آفرین دا دې اوس هم دلته ښه په درس کار شروع دی دا لکه هغه اوبو ځای ډم چې اوبو راچولي داسې خوند کوي نو دا دې کار شروع دی د خیره سره بس یو ورځ به دا سړک هم پراخ وي ښه غټه جاده به وي دا چېرته سره دی دا څه چم راوکړي دا څونه شوخ یې واله که ته راوه څنګه کروت یې لانده دي او دا خو ما کوچ په ولړی دا په څو دی دا نه دا ما سره میدان نشته څنګه به کوم پیسې پروا نه کړي یا پروا خو کړي راوړه کورت راوړه ودرېږه راوړه ولې سانه ته کوم ځای راغلی میده لرې داسې بس یو ما ستاسو میده شته خدای کښېږدم کورت مې هم دوستانو پیدا کړی ما سره ته کورت نه خورې अब तो دغه لس دا پنجې دي یا نو په پنجې راځه ستې دي بس په نصیب دغه یو دانه نور دواړو بس دي ته راوځه دا کورت ښکاره کړم دا خپله جوړې دا یا خلک کار کوي دی کورت خرڅوي دی هم کار کوي یا بیا د خپل کار دی راځه یو ادمان صاحب چې مخته ځو به ښه خواږه کورت دي دوستانه تروج هم خواږه دي معنا خواږه دا نه چې ښه خوند کوي خواږه یې ډېر دا تا زه نه خورم پیپلا نو څنګه پیپلا وخوړې بیا په درې واره مې وخوړې دا هغه مخامخ د چوڼۍ سړک دی او دا به مخامخ د ډنډ چوک سړک کې بالا سره زما ته ډنډ چوک خواته لاړ شو چې څنګه کېږي ادمان صاحب دلته نو ماشومان دا چې پر دغه خاورو باندې غورځي او خپلې بازیانې سره کوي دوستان یو ادمان صاحب ته به هم په شمالي باندې داسې پر یو خاورو پر یو شي باندې بازي مازي کړي که به نه یې کړي ماشومتوب خو د ژوند یو جلا فصل دی او بالکل هغه دا اوس ما ته چې روان یو فابریکه کې روان یو فرقه سری سری کړې ده فرقه سری کړې ده دا د چوڼۍ د خوا دروازه که ستا په یاد وي سمین صاحب پر هغه خوا داسې راننوتلی دي دا سړک ښه دا سیده دغسې وځي او بیخي را لنډه سوه په خدای تور ته ګوره وغه د غر خو نو بیخي لنډ دی اوس به دا دي ور به هم شو د خیره سره و بیا هم ګورو زموږ کور خپله د سرپوزې په خوا کې دی سرپوزې په خوا کې دي تا ته به وره لاره ښه لنډ وي ما ته به په خوا چې زه په دا څومره ډېر موټران دي دا ګرده لږ چې دلته په کار اخته وي بر دا ټوله دغه شرکت بس خدماتي موټرانې دي دا چې بیا د هغې خوا پر راځو بره به دوی شاټونه ونیسو بس په لاړ شو داسې به دوستانو دا فرقه دا سري سري کړې ده مکمله قدرمنو لیدونکو والا یو مخ دغه چې خرابیان دي تاسې وینئ د دغه څخه چې ما ته پوښتنه وکړل څومره وخت یې راته ټاکلی دی چې په دغه عمر کې به بشپړوو دا سړک یو ادمان صاحب خامخا دی یو اته میاشتې نه میاشتې تر یو کاله پورې دوی خو 18 میاشتې یادې کړې وې ولموږ چې 18 میاشتې ویلې وه مګر موږ یې په یوه کال کې بشپړوو دوی ویله هغه بیا زموږ سره خبرې نه کولې ولموږ بیا دغه یو مسؤلین یو خبرې نه سو کولی مال بس سمه ده مې راسره کوئ موږ ته دغه قسم معلومات راکړي هغې نو خامخا یو کال وخت نیسي که داسې چس په کار پرې وسي هغه یو کال وخت نیسي بیخي ولا داسې سیده لاره ده هغه د دوستانو غر ویني غره ته به لاره نږدې یو بلا به د خیره سره ورپورته سو بیخي لاره لنډه سوه او ښه خوند به مو کې دا چې نو جوړ شي ادمان صاحب هلته به دا بغل کې چې جوړ شي ښار دغه ګڼه ګوڼه به هم کنټرول شي بالکل ښار به هم پراخه شي آفرین نوې آبادۍ به رامنځته شي نوي ښه خوند به مو مارکېټونه کې نوي دوکانونه کاري صاحب څه کوي دا ټول به پکښې رامنځته شي څونه کورونه یې نړولي چې دا خو نو دلته ټوله کورونه وایي ادمان صاحب دا ټوله کورونه دي دا بیخي ډېر کورونه یې نړولي چې او پوه شوې الله پاک چې بس وکړي چې زموږ هېواد کرار سره جوړ شي که تیز جوړېږي خو دا خو به بیخي ښه خبر وي یو مخ بس چې هرې خوا ته ګورې کورونه یې نړولي چې څنګه یې ګرانه ښه یې دوی راځه دې خوا ته خټې دي یو ادمل صاحب ستا په فکر دغه اوس چې سړک ورته تېرېږي دا کورونه چې شاته وه د دې نرخ به نه هم ورسره لوړ شوی وه بلکل نو دا خو د ښار د چوکي مدد زړه دی په اصلاح د ښار د کندهار ښار دغه شیطان چوک او چوکي کپتان مدد چوک چې ورته وایي
په چوک مدد مشهور دی. نو د دا څخه چې جاده راوځي معلومه خبره ده دا د ښار هغه په زړه پورې تړاو لري. نو دا مځکې ټوله ورسره ګرانېږي. آفرین. دغه کم کورونه چې پکښې ولاړ هغه بېچارهګان یو څه تاوانیان څه خامخا نه دي تاوانیان څه خو غوچه ماتې وایي هغو ته یې ورکړه بېرته بدله ورکړې یو څه بدیل یې ورکړی دی. خو دغه والا مځکې چې سړک ته پرتې دي د هېواد په جوړونې کې هېوادمن صاحب باید مخالفت ونه سي. که کور پکښې ځي باید کور پکښې د لاسه ورکړو، پروا نه کوي، په بدل کې خو د یو شی راکوي. او ځکه چې دا زموږ ته ښار ورسره ښایسته کېږي، ښار با تهذیبه کېږي. د یو څه لاسته راوړلو دپاره باید یو څه د لاسه ورکړو او بیا دا ډېر څه موږ لاسته راوړو. بلکل دا ډېر ښار منظم دی. خو زموږ ښار بیخي بې نظمه سوی دی. څونه رش دی، خلک څونه ډېر سوي دي. زمین صاحب مخکې د طالبانو د حکومت څخه چې د جمهوریت دوره وه د اطراف خلک ډېر ښار ته نه دا شوی. هو بلکل. یوازې دغه د ښار او د نږدې ولسوالیو دا ځینې نفوس و. بس او اوس الحمدلله چې امنیت کې سراسر په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې نو ډېر ولس را سوی دی ښار ته. خلک ډېر سوي دي. خلک ډېر سوي دي. بیا مهاجر وروڼه چې راغله بیا یو څه بې نظمي هم جوړه سوې ده په دغو راتګ کې بې نظمي هم ده. او دغه ښار چې روغو داسې ورته پراخ نه سي نو د راوخته به داسې تر راسره اوسئ دوستانو. موږ مخته ځو چې نورې څه کیسې دي. دلته نو درنو لیدونکو ټوپلنډه شروع ده. ټوپلنډه د کاوای مرغک. سلام علیکم. دا ولې نسې والی څنګه یاست؟ ښه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ چیش مې شروع کړی دی؟ ټوپلنډه ده؟ کاوای مرغک دی؟ نو تا ولې ګوره څو توپونه دې میس کړله؟ دا څه شي؟ خطا دی؟ خطا او میس دواړه یو رقم دي. څنګه څو په داسې دا کورونه وخت چې دلته وه ښه کورونه ونه چا کور خو نه یې پکښې تللی؟ څه کور پکښې ولاړې؟ تاسې خپله ټوپلنډه وکړئ موږ به ولاړ شو. ښه نو دوستانو بالاخره غره ته رانږدې سو او د چوڼي او د شپخانې د شا سړک ته راووتلو. بس داسې یو څو متره له هاخوا ته بس بلا بل سړک. نو کندهار ښار ډېر لنډ سو هېوادمل صاحب. هغه دی چې حکومت د دې ځای څخه معلومېږي. ودرېږه زه یې رانږدې کړم. هغه دی چې حکومت د دې ځای څخه ښه اوسه معلومېږي. او دغه دونه غټه لاره چې پخوا به داسې پر شهیدانو چوک به تلله بیا به د ور د شفاخانې مخ ته چېرېدله یا به مثلا د مسلم چوکه سره راګرځېدله. اوس دا لاره داسې لنډه شوله. ما ته دا دې په شل دقیقې کې تقریبا تر دغه ځای راورسېدو. دا لا ما او تا په طبیعت یو ځای ودرېږه، یو ځای ویډیو وکړه، یو ځای یو شاټ ونیسه، په دغونه لږ وخت کې راورسېدو. نو دا چې بیا موټرسایکل و موټر یې بیخي د 2 دقیقو لاره لا نه ده. هغه چې په غره کې کار شروع دی هېوادمل صاحب. دغه غر ورته پرې کوي ورته پرې کوي اوه یو څه بل وړي خو یو څه لږ کار ورته کوي. اوه نو چې داسې یو څه یې کښته کړي سره نو دوستان یو مخ والا دغه دي د آبادي کارونه. وایي هغه د دغه طرف هم شروع دی هېوادمل صاحب. هغه د میرویس شاندیز هغه بایپاس هم شروع دی وایي که څنګه؟ بایپاس باندې هم کار شروع دی. هغه بایپاس غټي هغه غټېږي اوه مخکې کوچنی وي اوس یې غټېږي. اوس یې غټېږي پراخېږي تر څو دوه طرفه شي. ماشاءالله منطقې ویلي دي. دغسې دا ماسټر پلان روان دی. نو خدای دې خیر ورکړي او خدای دې دغه پروسه دوامداره کړي. وروره چې په هېواد کې بس ښار پراخېږي، هېواد پراخېږي، هېواد آبادېږي. زموږ ستاسو د ټولو په خیر دی، په ګټه مو ده. نو بلا دا دې راورسېدو په مسخرو مسخرو کې په خدای بیخي لنډه سوې ده دوستانو. بیخي دا وینې دا ګوره د څه وخت خټې دي هېوادمل صاحب. دا څومره پخوانی جوړ دی. هغه ګمبد چې پوښښت دی اوه دا په فرقه کې دا رقم خټې وې. ته ورته وګوره پوف څومره خاورې او ښه دا پوښښ هم په خټو کړی دی لکه چې په خامو خښتو سوی دی. وای په اومو خښتو سمسور دی. وای په اومو خټو سمسور دی. دا زما د جانان کور دی. دا ساده ساده چې ښکاري دا هغه زما د جانان کور دی. بلا زما هم نوره نه دی زده. نو واقعیت هم د هېواد آبادي ښه خوند کوي. سلامونه لیدونکو دا د فرقې لاره شوه چې داسې راووته. دا د چوڼۍ سړک دی عمومي سړک او تر دغه ځایه پورې دا چې په دغه غره کې کارونه شروع دي. دا عمومي د شفاخانې د شا لاره ده.
چې در دغه ځایه پورې وینې دا دي کارونه را رسېدلي دي. هېواد مل صاحب دا غر داسې پرې کوي دا غر داسې پرې کوي ته راځه چې ور واوړو چې تر کومه ځایه پورې دا داسې سره کوم اوسي. دا خو مومي دا د شفخانې شاخصه څومره لنډه شوه دا لاره. دغه سړک بیا ډنډ چوک مخامخ سیده دی چې دا سړک ښه واورې بلا ورته سیده دی اوه غره په غل ته بره داسې سیده وتلی ښه دا دي دا دې وینې تر دا ځایه پورې دا د لوډرانو تختکاري پکې شروع دی هېواد مل صاحب. والله څه به کوي دغه ځای څخه ماشاءالله دا کوچني کوچني ماشومان دي مکتبو مدرسو څخه را روان دي نو بلا ولا ښه خوندور کار یې پکې کړی دی. دوستانو دا دي لوډران اخته دي کار شروع دی. غر په غره په سر کې هم کار شروع دی لاندې هم کار شروع دی په لاره کې هم کار شروع خوندور کارونه روان دي. هېواد مل صاحب څه وه دا سړک پر غاړه یو کور ته راوځي په ګفټ کې څه احساس به وکړې احساس وکړي دو شیش پسې اوس یو شیش دی اوه ورختلی سې دغه لوړ ځای ته هېواد مل صاحب. دا دی په غره کې کار شروع دی سړک داسې پر دا غره باندې باسي ښار به پراخه سي ستړی شوی خو نه هېواد مل صاحب. دوستانو د غره سر ته یو څه راپورته شولم هغه مخامخ بس سیده چوکمده ته دې ځای څخه معلومېږي او پر چوکمده چې بیا ودرېږې دغه غر د هغه ځای څخه پسې معلومېږي. دا دوه لاینه سړک دی سمین صاحب او دوه غټه خو جاده ده عمومي دغه د چوکمده جاده دغه سیده پسې راوځي هغه د چوکمده نو ډېر به نسي راځم نو ځکه چې هغه دی بس یو څه دوستانو ته شاید معلوم سي چې هلته یو شی شته. دا عمومي جاده ده د چوکمده ته څخه تر دغه غره در سره پورې بیا ځي داسې سیده د ډنډ چوک طرف ته پورته کېږي او هېواد مل صاحب ته راځه چې داسې ور وخېږو چې څه کیسه ده. نو دا دي کارونه ښه په درس کې شروع دي بیا رغونه شروع ده واه واه سکواټر دي او کار دي کتار دي دوړي دي بالا ښه په درس کې کار روان دي غر سره کېده شروع دي. السلام علیکم وروره څنګه شی په خیر صحت ښه دی لږ که په لوړ اواز راته وغږېږې نوم دې راته ووایه ګرانه. زما نوم اکرامله دی اکرام الله جان دا خو خورا د بیا رغونې ډېر کارونه شروع دي خو خوشحاله یې که نه الحمدلله دا خو ډېر ښه پرمختګ دی دا خو ماشاءالله ډېر بهترینه پرمختګ دی ډېر په خوشحاله ښه زه ښه دی چې په خوشحاله یې کور مو چېرې دی کور خو هم نه یې پکښې تللی اکرام الله جان د سړک پر بله غاړه دی ښه دغه لاره داسې چېرې وځي اکرام الله جانه چې داسې ګوره سکوټر اخته دی دا غر څه به کوي دا غر نو اوس داسې توږي بارونه بیا ځي دغسې چینی شفخانې ته یې باسي ښه چینی شفخانې ته باسي نو تاسو زه ډېر خوشحاله یم اکرام الله جانه څه پیغام لرئ هېوادوالو ته دوستانو ته پیغام دغه دی چې بس هغه د چا کورونه کړي دي هغه ته دې الله د زړه صبر ورکړي آفرین نو انشاءالله د حکومت اسپلین دغه ښایست دی چې د دې چې هر تخریب شوی دی د هغه په بدل کې باید دې ته معنا د کار زمینه او د چک سیستم برابر کړي هېوادوالو ته مو دغه دی چې دوی ته باید صبر وکړي انشاءالله کارونه الحمدلله ډېر ښه روان دي نو د دغه نصیب هم ښه روان شي انشاءالله بس چې خالي د هغه کوم اسلامي امارت ټولو ته دفاع وکړي په خپلو دعاګانو کې دې نه هېروي نو الحمدلله ډېر ښه کار روان دی. ډېره مننه اکرام الله جان وروره خوشحاله اوسې بس الله دې هېواد هم نور پرمختګ ورته نصیب کړي موږ ته چې خدای توفیق راکړي چې د خپل هېواد لپاره کار وکړو. ډېره مننه. دغه د چوکمده طرف دی دوستانو دغه چې راسي دا غر دا دی ورته کښته کوي او څه لاره ورته سموي دلته ښه په درس کار شروع دی نو دا به سیده دغسې بیا ور ووځي د ډنډ چوک ته دا د دې خواته هم تخریب شوي ځایونه نو دا به هم د خیره سره سیده د ډنډ چوک ته داسې پسې ور ووځي نو بس دا دی چې کندهار ښار ښه په پراخېدو دی او کارونه ښه خوندور پکښې کې روان دي بس خدای دې هېوادوالو هېواد مو ټوله را جوړ کړي چې هېوادمل صاحب که څنګه ته به خوشحاله یې په دغو که نه داسې کارونه خو خوشحالي لري وطن ابادي او د هېواد ابادي خو ډول ښه احساس لري دغه داسې یو څه کار شوی دی چې د ښار یو بله برخه یې رنګینه کړله د ژوندي یې کړله مثله او دلته به نور ابادي هم اوسي. هېوادمل صاحب څو کسه به دلته پکښې اخته یي ستا په فکر سره زما په اند یوازې په دغه ساحه کې پرسونل اخته دی او د دې کاري پرسونل اخته دی
40 50 کسه نو تقریبا هغه د ورانکاري او هغه مثلا د نړولو د تخریب کار یې تر ډېره پرې خلاص کړی دی. هغه خلاص دی، یوازې هغه کار پاته دی چې بلا یو کاري ده مثلا دغه ځای څخه دی یو کاریدار شروع کړی دی. بالکل دغه کرا چې زی تر چوکي مدته پورې ځي بالا به نو دغه پسې روان یې د هغې خوا څخه بم پر روان یې بالا به یو ورځ د خیره سیم ادمان صاحب ته لنډ په 15 دقیقې کې کور ته رسېږي. بیا که جوړ شوم بیا هېوادوال انشاءالله چې جوړ سیم د خیره سره بیا به یو کوچنی ولاګ ورباندې جوړ کړو که نصیب ژوند و نصیب و. ګرانو لیدونکو ما و هېوادمل صاحب تقریبا یو نیم ساعت کې ولاړلو د غره تر سره پورې دا نو موږ داسې ښه ماکبیات لاړو، یو ځای ځای ودرېدو، یو ځای ځای کښېناستو، بنډار مو وکړ. نو اوس بېرته د هغې خوا را روان سو. دا یو چوک مدد ته راورسېدو. چوک مدد تاسې وینئ دغه دی تقریبا ورته را رسېدلي یو. نو هېوادمل صاحب پر ونې ښه خوند وکړی ښه خوند یې وکړي، ښه خوند هم هوا سمه وه، تر څنګ مو دا ځای یې ولیدی او ښه خوند یې وکړی. نو قدرمنو لیدونکو دا و د نن ورځې خپرونه چې د کندهار شهر د آبادۍ اړوند وه چې په ښار کې آبادي سوې ده او سړکان پراخېږي د کندهار د چوک مدد څخه بیا تر شفخانې او تر ډنډ چوکه پورې دغه لاره پراخېږي او غټه جاده وروځي. هېوادمل صاحب لیدونکي چې دا خپرونه څه چمپه وکړي هم دې سبسکرایب کړي، هم دې نور چینل دې سبسکرایب کړي. بالکل او هم دې نور ملګرو سره شیر کړي تر څو د کندهار دغه نوي بڼې سره خلک اشنا سي وویني او خوند ځینې واخلي. نو تر بیا چې موږ حاضرېږو هېوادمل صاحب ستا څخه هم ډېره مننه چې زما سره چې په پښو باندې وګرځېدلې، ښه خوند یې هم وکړي. اوس به موږ ولاړ شو یو ځای به خوراک وکړو. د الله په امان.